السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به تر روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم څنګه کولی شو خپله هر رقم اکاونټ چې یو هغه ډیلیټ کړو. ملګرو نن مې ډېر خوندور اپلیکیشن درته راوړی. په دې اپلیکیشن کې کولی شو چې هر رقم آی ډي موږ ولرو هغه ختمولی شو. مثلا که ټویټر اکاونټ لرو، فیسبوک، واتساپ، سنپ چاټ، هر رقم دا رقم سوشل میډیا لرو هغه موږ په ډېر اسانۍ سره کولی شو ډیلیټ کړو. ملګرو دا ډېره ښه طریقه ده، هیله چې دا ویډیو تر پای پورې وګورئ او چې ورڅخه زده کړئ. ملګرو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم، تاسو څخه یو وړوکی شانته غوښتنه لرم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ تر څو زموږ نوې اپلوډ شوې ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته در ورسېږي. او که چېرې مو ویډیو خوښه نو لایک یې کړئ سره. اوس ورځو ملګرو طریقه زده کړو څنګه کولی شو خپله هر رقم آی ډي چې هغه په یو کلیک سره ختمه کړو. نو دې لپاره ملګرو تاسو په خپله هر اکاونټ چې دا لرئ، مثلا ټویټر یا انسټاګرام یا هر اکاونټ چې مثلا تاسو په سوشل میډیا کې لرئ هغه څنګه ختمولی شو. د هغې لپاره یو اپلیکیشن ده، تاسو دغه اپلیکیشن ورته را ډاونلوډ کړئ. انشاءالله د اپلیکیشن لینک زه د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم، د هغه څخه بیا په ډېره اسانۍ سره د اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شي. ملګرو دا اپلیکیشن به خلاص کړو، اپلیکیشن هم څه خلاص کړو، داسې صفحه به موږ ته راکړي. ملګرو دلته لیکلي سټارټ، نو په دغه سټارټ آپشن به څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. زه دا سټارټ وهم. نو داسې صفحه موږ ته راځي. ملګرو ډیلیټ فیسبوک، ډیلیټ انسټاګرام، ډیلیټ ټیلیګرام، ډیلیټ سناپ چاټ، دلته ګورئ ټویټر. ملګرو هر اکاونټ چې تاسو لرئ، ټویټر ده، ټیک ټاک ده، یاهو ده، دلته ګورئ هر اکاونټ چې تاسو استعمالول لرئ هماغه ټول اکاونټونه څنګه دي ثبت کړئ. مثلا زه تاسو طریقه درکړم چې غواړم فیسبوک اکاونټ څنګه کوم آی ډي خپله ډیلیټ کړم. دا څنګه ډیلیټ فیسبوک څنګه کوم ملګرو وهو. ډیلیټ فیسبوک مو څه وهو دا صفحه به موږ ته راکړي. دلته لیکلي ډیلیټ، په دغه ډیلیټ آپشن باندې څنګه کوو کلیک کوو. ملګرو دلته بیا تاسو ګوګل کروم ورته انتخاب کړئ. ملګرو دلته به مې یو خبر به تاسو ته یاد وي، تاسو باید مخکې څنګه خپل آی ډي په ګوګل کروم کې څنګه کې خلاصه کړې وي. څنګه یې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ څنګه په ګوګل کروم کې تیار خلاص کړی دا صفحه تاسو ته راوړي. که دا صفحه درته رانه وسي نو خپل آی ډي په ګوګل کروم کې خلاص کړئ، تاسو ډایرکټ ډیجیټ ته ورځئ. دلته ملګرو لیکلي ډیلیټ اکاونټ، نو په دغه ډیلیټ اکاونټ خانه به ټیک مارک کړو. دلته لیکلي کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن، نو په دغه ملګرو څنګه کوو کلیک وکړو. نو داسې صفحه به موږ ته راشي. دلته وایي تاسو ولې غواړئ چې خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ. تاسو هر یو خوښ یې هغه ورته انتخاب کړئ. مثلا دویم انتخابومه او دلته څنګه کومه په دې کنټینیو اکاونټ ډیلیشن باندې کلیک کومه. نو داسې صفحه به ملګرو موږ ته څنګه راشي. دلته ملګرو بل لاندې خط لیکلی ډیلیټ اکاونټ، نو په دغه ډیلیټ اکاونټ به څنګه کوو کلیک وکړو. دلته ملګرو لیکلي انټر پاسورډ، نو کله چې ملګرو موږ دغه ځای کې خپل پاسورډ ورکړو، مثلا ستاسو هر پاسورډ چې هغه پاسورډ ورکړئ، مثلا یا ملګرو په دې کنټینیو کلیک کړئ، ستاسو اکاونټ به څنګه شي ډیلیټ شي، په دایمي لپاره به څنګه شي ستاسو د فیسبوک اکاونټ ډیلیټ شي. اوس زه نه غواړم چې فیسبوک اکاونټ ډیلیټ کړم، هم تاسو ته خاص طریقه درښودله. نو تاسو کله چې دغه ځای کې پاسورډ ورکړئ، دلته به په کنټینیو آپشن باندې کلیک وکړو، ستاسو اکاونټ به څنګه شي ډایرکټ ډیلیټ شي. ملګرو که غوښتلم چې ټیک ټاک اکاونټ ډیلیټ کړئ، بل ټیلیګرام اکاونټ، هر اکاونټ چې تاسو لرئ چې ډیلیټ کول غواړئ خاص په هغه باندې کلیک کوئ، ستاسو هغه اکاونټ به ډیلیټ شي. مثلا ټیلیګرام باندې کلیک وکړو، بیا ډیلیټ اکاونټ وهو. هر یو اکاونټ چې تاسو زړئ ملګرو هغه اکاونټ څنګه کوئ تاسو دلته پکې ډیلیټ کولی شئ. ځینې ملګرو دلته ما اوس څنګه ته خپله د لمبر څنګه ده نه ده پکې اټکل دی چې کله خپل لمبر ورکړم د ټیلیګرام، نو هغه به څنګه شي راته ډیلیټ کېږي. دا ملګرو څنګه کولی شو خپله هر آی ډي څنګه کوو په یو منټ کې ډیلیټ کړو. هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مدد کومه په لویه بښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسېږئ.